حذیفه څه شو؟ نه حذیفه څه شو؟ ورځم پلار ته ویله ویم راځه چې موږ شپه باسي. ملګرو شابه دراب اوس پر ته پته ولګي چې د اولاد درد څنګه وي. ماما حذیفه چې وتښتاو دا څه وایې؟ حذیفه چې او وتښتاو د مندرسي نه راتلو. تاسو سره یو ځای نور را روان ولې موږ د مندرسي نه راتلو چې موږ شاته کتو نو حذیفه کم خو یې بوتو ته راځه لکه دا سړی کم خوا بوتو موږ داسې روان وو زما په خیال دغه ځای ته به یې بوتلي. راځه تاسو مه راځئ ښه هسې نه وسله وسله ودرېږه لکه څوک یې لکه او دا کار دې ولې وکړو ورواره ته دا کار دې ولې وکړو ورواره تا خپله وینه راوتښتوله واره دا څه سره ما خبر کړه که نه اورېدل غواړې نو وویله ډاکټر مې هم پته نه لګي چې په کوم پټي کې وي حاجتمن یم حاجتمن په خټه اور لګوي دا پیدا پې او کاکاجي خو هغه دی کاکا څنګه چلې زما خو راپسې په ګرځېدو دا خپې ماتې شوې شیرو بچې څنګه دې را پېښه وکړه یاره بس تا سره مې لږې خبرې دي ها شیرو کېنه بچې که نه داسې دې فصل باندې مې چکر لګو صحیح ده جي ګرمي م ده ډېره څنګه یې شیرو بچې پلار دی بس شکر کور کې خیر و الحمدلله تاسو ښه خیر دی ښه شیرو بچې امور راولېږلم ها وایي کاکا پسې لاړ شه 50,000 روپۍ م پکار دي زمونږ فصل کې لږ تاواني شو چې ګنیم راورسېدلی به درکړو میاشت نیمه پسه شیرو بچې ډېره ښکلې خبره دې وکړه خو زمونږ د وړو پیسونه دي او نه شو رسېدی شیرو نو مهرباني به دی چې مور ته دې ووایه چې کاکاجي مې لاس بیخي تنګ دی نو زه تاسو له پیسې نشم درکولی او غټ پټې د خدای مسلمانه په خپله دې پټو کې کار کوه مزدوران دې لګیا کړي تاوان به ته نه کې زه لاړ شه چاچي به دې باندې چیوس کي او بس بیا زه کور ته زه په دې پټو چکر لګوم نو بیا به ګورو زه په مخه دې ښه کاکاجي بېنوا خو دې راولېږلم خو زه ګورو به لالا تا خو ډېر بد وکړل دا زموږ خپل وارث دی تا پیسې ورنه کړې شیرو بچي زما په سترګو د لالچ پټی وې که کېدی شي ده نه نو ما که پیسې به درله درکوم خامخا نه ته خو زمونږ مشر یې زمونږ ترې زمونږ د پلار په ځای ها تاله او بچې زه اوس پیسې درکوم ستا ضرورت په حل کېږي انشاءالله تعالی لالا خامخا ولې ورکړه ورکوم وله راځئ بچو